زړه مې ښه نه دی دا سترګې به دې پوی کې زړه مې ښه نه دی دا سترګې به دې پوی کې لیونو سره دې ناچوي انګته محبت مې مجبوري ده زه انسان یم ځان به څنګه خلاصوم له فطرته. قدرمنو نن موږ پوره یو کال وروستو بیا په یو ډېرې پرتمینه یو ډېرې درنې او قیمتي غونډه کې راملګري شوي وو. تېر کال هم د دغه سکرین د لارې دغه لویه غونډه موږ تاسو ته در رسولې وه. یو ځل بیا زموږ د ډېر محترم حبیب نواز انقلاب صاحب د هغو د زیږون ورځ موږ مانځو او تېر کال هم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب په مشرۍ کې دغه غونډه موږ را جوړه کړې وه. سږ کال بیا موږ دلته ناسو خوشحالۍ به شریکو او په دغه کې به کمې برخې راځي کمې سلسلې به راځي کم پړاوونه به راځي په هغې در سره بشپړه خبره کومه خو مخکې له دې نه د الله د لوی کلام نه به موږ شروع کوو. نو طاهر نواز صاحب ته بلنه ورکومه چې د تلاوت کلام پاک نه باقاعده شروع وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظیم. جزاک الله. قدرمنو چونکې تېر کال زموږ د دغه غونډې برخه زموږ د باجوړ د سیمې یو ډېر کلک پښتون څوک چې د هسټرۍ په شعبه کې د لیکچرر په حیث باندې هغو کار کوو ډېر محترم حنیف صاحب هغه په دغه غونډه کې موږ سره ملګری و. بیا په اخره کې اتڼ موږ وکړو هغو په خپله راپاڅېده. له بده مرغه نن هغو زموږ په منځ کې نشته دی او هغو د دې فاني دنیا نه کوچ کړی دی او دا زموږ فرض دی چې زموږ د دغه لړۍ څوک هم ملګري وي د هغو یاد په یو شکل یا په بل شکل زموږ په زړه کې وي او د عباسین صاحب په غوښتنه باندې موږ به د ډېر محترم حنیف صاحب په یاد کې او هغو د روح دپاره به موږ اول دعا وکړو او بیا به د سالګرې دغه لړۍ مخکې بوځو. نو عباسین صاحب ته خواست دی چې موږ دعا وکړو. الله تعالی دې او الله تعالی دې دغه برکتونه د په خاندان کې وساتي او الله دې دغه د پاتې شونو ثوابګیر شي. په مزار مې داسې چپ ولې تېرېږې تورې خاورې خو اواز کولی نه شي. او څنګه چې عباسین صاحب وویل دغه دنیا ته موږ راغلي یو د یو خاص مودې دپاره. اوس مصور کا هر شاهکار 60-65 برس اور بس. لہذا پکار ده چې په دغه نړۍ کې څومره هم زموږ لمحې دي زموږ سره څومره کلونه دي څومره ژوند دی چې هغه موږ داسې په نره باندې په ایماندارۍ باندې په اخلاص باندې او په سپېڅلو جذبو باندې تیر کو چې زمونږ یاد ژوندی پاتې شي. څنګه چې نن موږ محترم حنیف صاحب یاد کو چونکې د هغو خپل یو کنټریبیوشن و یوه سپارښتۍ وه باید چې د دې نه موږ دغه اندازه واخلو دا جذبه په موږ کې را پیدا شي چې موږ به د الله تعالی په دې کائنات کې په مثبتو جذبو باندې د الله تعالی د انسانانو دپاره کار کوو. د تولاندۍ اسي صاحب وایي چې حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي. توبه خدایه توبه خو بیا هم څه به د تاوان شي د دې ځمکې په مخ که چېرې هر سړی انسان شي. چونکې حبیب نواز انقلاب صاحب ویجولي امپیرډ دی د بصارت نه دیو محرومه دي. دغه زیږون نیټه یا د دیو دغه ورځ مانځل د دې یوه موده دا هم ده چې په دې ټولنه کې د بېلابېلو افکارو خلک د مختلف د ژوند د شعبو سره تړلي خلک د مختلف مذاهبو سره تړلي خلک بیا د مختلفو طبقو سره تړلي خلک او مختلفو ابیلیټیز سره تړلي خلک ژوند کوي. لہذا زمونږ نننۍ چې کومه ناره ده د دې نننۍ ورځې هغه دا ده چې ډیسیبل نو مور ان هاوسز چې څومره هم زمونږ سپیشل خلک دي هغو به په کورونو کې نه وي بلکې هغو هم د ژوند په هره شعبه کې کنټریبیوټ کولی شي. هغو ته دغه جرأت دغه توان ورکول پکار دی او زه اکثر دا خبره کومه چې زمونږ سیستم فیل دی نه چې زمونږ خلک فیل دی یا زمونږ سپیشل پرسن چې دی هغه فیل دی. که دا سیستم چې ته دیو انټرټین کړی شي نو دیو هغه کارونه کولی شي کم چې روغ رمټ خلک کولی شي. منګه
په هر ډګر باندې دغه طبقې سره ولاړو. دغه خلک زمونږ د معاشرې مټي دي، زمونږ د معاشرې نظر دی، زمونږ د معاشرې آواز دی. دیو ته به مونږ احساس محرومي نه ورکو. هم د دغې خبرې ثبوت دی چې نن مونږ ټول یوازې د ډېر محترم حبیب نواز انقلاب صاحب د مخه راغونډ شوي. اول به دوی دغه شمو ته پوکې ورکوي، بیا به راسره خپلې خبرې شریکوي او ډېر محترم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب به صدارتي خطبه موږ سره شریکوي او د هغې نه پس به بیا د صدر صاحب په اجازت باندې د موسیقۍ په لړۍ کې ښاغلی زبیر زمونږ رباب نواز او ډېر محترم راشد خان راشد موږ سره زمزمې شریکوي. زو باقاعده چې دغه دستوره شروع کړو. اور ورپورې که مسجد او بتکدې ته که ایمان غواړي رادرومه میکدې ته د ګناه احسان مې ومنه کریمه ستا کرم مې ورجوت کو زمانې ته او چې هر څوک دی روګردان دی دوزخي دی زه په چاره جنت وایم ستا کوڅې ته. قدرمنو زمونږ هغه سلسله روانه ده د خوشحالو د رنګینو. زمونږ په دې کې دا هم یو شعوري هڅه ده چې چونکې دلته مونږ جړاګانې لیدلې دي، دلته مونږ ویر لیدلی دی، دلته زمونږ سندرې ساندو ته بدل شوي دي. مونږ غواړو چې زمونږ ساندې بیا سندرې شي، دلته ژوند را پیدا کړو. او دا هم ټیک ټاک په خپل ځای باندې یو مبارزه ده چې ځوانان راغونډ شي، کریټیو ډیبیټ وي، چېرته چې زمونږ سوچ او فکر خلاص وي، چېرته چې مونږ خبرې په خلاص مټ باندې کولی شو. مخکې له دې نه چې ډېر محترم حبیب نواز انقلاب صاحب خپلې خبرې شریکوي، زمونږ یو ډېر تکړه ځوان څوک چې د حبیب نواز صاحب سره یوه خپله مینه لري، عطاالله صاحب، هغو دپاره یوه ډالۍ راوړې ده د یاد په شکل کې. نو اول به ورته هغو هغه ډالۍ پرزنټ کړي او بیا زمونږ ډېر محترم عباسین صاحب چې زمونږ د ټولو شریک مشر دی، مونږ یې ډاډ کړي او مونږ ته یې تسلي راکړې ده. هغو هم خپله مینه د ډالۍ په شکل کې راوړې ده. عطاالله صاحب ته ستاسو د لاسونو په لقا کې بلنه ورکوم. زیاته مننه کوم عباسین صاحب هم چونکې او زه انقلاب صاحب تاسو ډېر خوشقسمته په دې ګڼم چې د عباسین صاحب د لاس چې هر څه تاسو سره دي، زما په خیال دا د دنیا د ټولو نه لویه ډالۍ زه ګڼم. د عباسین صاحب دپاره د لاسونو ډېره پلقه. او انقلاب صاحب چونکې زه تاسو ته په ډالۍ کې
راشد خان راشد وړاندې کوم نو ځکه ماته نه ټول راشد تاسو ته درکوم بالکل دا ټول نه راټولې په دغه شیبو کې به زه اکثر دا وایم چې حبیب نواز انقلاب صاحب که هر څه دی خو زمونږ دپاره د ژوند یو نوی تحریک دی. حبیب نواز انقلاب صاحب زمونږ د جذبې مرو لپاره انقلاب صاحب دا خبره دې یاده وي زه په بایک باندې راتلم سرجي او باران هم نری نری شوی نو زه د حبیب نواز انقلاب صاحب په مینه کې دومره تیز رالم چې په یو موړ کې راتاوېدم نو یقین وکړه 2 سرکونډۍ مې خوړلې دي او که د ملګرو یقین نه وي په کونډۍ کې اوس هم چې افټر یې به د کیمرې ورته ښیم خو چونکې اباسین صاحب یو خبره دې نه زه بله هم کول غواړم داسې وشوه چې څنګه راورسېدم یو ملګري ماته ووي چې که نن نه وې راغلی که نه نو بیا به ما تا سره کاته نو چونکې زمونږ د دې منطقې اباسین صاحب مجموعي نفسیات داسې جوړ شوي دي چې که انسان چېرته د خپلې مجبورۍ لکه بل اوس که ما اکسیډنټ کړی وی ورتاو شوی وی راغلی نه وی نو چا به دا لیده نه چې دا سرخوړلی هلته سرکونډۍ خوړلي دي خو خلکو به وی چې دی رانغی نو دا یوه خبره رجسټر کول غواړم که چېرته زه که چېرته راشد که چېرته ډېر محترم اباسین صاحب یا انقلاب صاحب رانشي لیټ شي نو پکار ده چې دغه سپیس مونږ یو بل له ورکوو که یوې غونډې له رانشي نو بلې له به راشي نو مونږ کله کله د یوې خبرې په بنیاد باندې د انسان د پوره ژوند حساب کتاب ولګو او هغه سره بیا روانه د هغه نه مو زړه بد شي بیا پسې خبرې هم کوو نو دغه به زما خواست دي ټولو پښتنو ته چې کله کله مجبوری شي مونږ ونه رسو یا پاتې شو نو د دې هرګز مقصد دا نه دی چې یا زمونږ تاسو سره مینه نشته دی یا مونږ درتله نه غواړو خو انساني او انسان سره مجبورۍ تړلې دي لہذا پکار ده چې دا چل مونږ زده کړو چې یو بل مونږ سپیس ورکوو په دغه باندې ډېر محترم حبیب نواز صاحب ته بلنه ورکومه چې په لنډو ټکو کې مونږ سره خپل د رای اظهار یا خپل چې څه هم فکرونه دي هغه را سره څرګند کړي ستاسو د لاسونو پړقا کې ډېره مننه افسر افغان صاحب ډاکټر اباسین صاحب افسر افغان صاحب راشد خان صاحب او زمونږ اسسټنټ کمشنر صاحب هم راغلی دی او نور ملګري ټول د ټولو نومونه اخیسته به ګران شي افسر افغان صاحب نن زه ستا دا نه منم چې لنډ وکړې وایه نن زما ورځ دا زما ورځ دي او تر څو چې د سالګرې خبره ده دا موږ کلونه ورځې نه شمارو نن زمونږ دا سالګرا یو خاص پیغام ورکوي او هغه دا دی چې د یو انکلوسیو سوسایټۍ د یو جمهوري سوسایټۍ پیغام دی چېرته چې پروفیسر سټوډنټ بینا نابینا افسر دا زموږ سره یو افسر ناست دی افسر او رعایا مسلم نان مسلم دا ټول په شریکه ژوند کولی شي د یو بل سره یا د هغو د یو بل په غم او خوشحالو کې حصه اخیستی شي موږ پوره هم نه خلک یو او موږ مخ په وړاندې تلو غواړو په شریکه دغه زموږ د دې سالګرې مقصد دی او دې کې خوشحاله یو چې تاسو راغلی د ټولو شکریه ادا کوم ستاسو په وجه د دې رونق یو په دوه شو ډېره مننه ډېره زیاته مننه کوم قلندر مومن صاحب ویلي چې حمزه بابا د کلاسیکي او د جدید ادب ترمنځ د پل یا د برج کردار ادا کوي خو په دې ځای باندې زه دا خبره کول غواړم چې د مشرانو شعراو ادیباو دانشورانو او د ځوانانو سپیشلی د دې نیو میډیا چې کوم ځوانان دي د هغو ترمنځ چې کوم شخصیت یو ډېر پیاوړی کردار ادا کوي او زمونږ د یو بل سره یو ربط او یو تړون جوړوي هغه مشرانو ته زمونږ افکار رسوي او موږ ته د هغو افکار او علم را رسوي نو دا شخصیت نن زمونږ خوشبختي ده چې زمونږ د دغه محفل صدارت کوي زمونږ په یو وخت باندې استاز زمونږ ملګری زمونږ رور زمونږ د ژوند د هر اړخ زمونږ ډاډ او زمونږ تسلي انګور سره یاری ده که د بنګ سره یاری ده د مستو خو د ژوند د هر یو رنګ سره یاری ده ډېر محترم پروفیسر ډاکټر اباسین ډېره مننه افسر افغان صاحب ټول اول خو خپل ګران او خوږ ملګري حبیب نواز انقلاب ته د کلیزې مبارکي وایو او ډېر خوشحاله یم چې موږ کال په کال یو بل وینو څه کال را پکې یو ملګری کم شوی دی الله دې وکړي چې کال لا پکې څوک کم نه شي او بیا راجمع شو بیا راجمع شو او الله دې زموږ هغه تلي ملګري هغه جان ښایسته کړي
ستا سترګو چې بس د شوخ و شنګ خبرې زده کړې ستا سترګو چې بس د شوخ و شنګ خبرې زده کړې ډېرو حسینانو ترې رنګ رنګ خبرې زده کړې او مینه معلومیږي د اظهار محتاجه نه ده مینه معلومیږي د اظهار محتاجه نه ده نشم گویا شو نه پتنګ خبرې زده کړې او مخکې خو انسان د محبت پیغام راوړی مخکې خو انسان د محبت پیغام راوړی بیا چېرته کې وروستو یې د جنګ خبرې زده کړې نن غونډه د مینې محبت او د ورورولۍ غونډه ده ټول چې کوم ملګري راغلي دي ټولو ته هرکلی او زموږ نازولی ملګری حبیب نواز انقلاب نه صرف زموږ یو شاعر ملګری دی بلکې ډېر ښه انسان هم دی الله دې وکړي چې موږ د دغسې کلیزې هر وخت مانځو په دې بانه راټولېږو ډېر خوند به کوي او که د افسر افغان خبره څوک را نه شي نو د حالاتو مجبوري بده بلا ده یعنې چاله به نه پرېږدي دغه سلسلې د الله قایمې دایمې لري زموږ دا ژوند چې دی دا ډېر لنډ تنګ دی دا په کرکو نفرتونو بغض او عناد کې تېرول بالکل نه دي پکار پکار دا ده چې موږ یې په دې فارموله تېر کړو چې دا عمر خو زموږ د محبت دپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه یو ځل بیا خپل ژوند ته مبارکي الله دې ښاد آباد لري او د ډاکټر اسرار صاحب د دې شعرونو د دعا سره چې وایي چې خوله مې سوال ته نه جوړېږي لویه خدایه خوله مې سوال ته نه جوړېږي لویه خدایه هر چې ښه وي ته یې ماله بې دعا را ته زما د محتاجۍ نه ښه خبر یې زه به څه وایم چې دا راکردار حاجي وا ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله راته اوسئ او د بنجاري د رنجو توره د زړه کمرې مې په تا ولاړې دی د دغه زمزمو خاوند ما وی چې که زه یې داسې معرفي کوم چې هغه به ټپه کوي نو خوند نه کوي چې ټپه کوي نو ټپه به کومه سپینو کړلو تور کلی دا زمونږ کور کلی او ولې داسې غلی دی دا د ټنګ ټکور کلی دا تاسو او دا ډېر محترم زبیر زمونږ رباب نواز او ورسره راشد خان راشد او سترګې دستا سترګې زما دي ځار شما اے ماتا تکلا د یارې ویلې دینا ویدن من دا ولې جاړې من مان راغلی
کړم تپوسونه کور کوي ورلا مې ورکي چې مې د تور زلفو وارو